همیشه چې ځان له خپل بچي له خپل کشر له رشته کې کور ګوري که نه نو هوښیاره جنۍ هوښیاره زنانه هوښیاره ښځه دا ګوره اوچت نعمت دی چې الله ربالعزت یې چاله ورکړي هوښیاره ښځه چې د ژوند کې ملګري شوه که نه نو نیم بوج د ژوند چې کم دی هغه ستا د اوږو نه کم شو هوښیاره ښځه تا له تسلي درکوي په غم کې هوښیاره ښځه ستا حالاتو ته ګوري بیا تا سره خبرې کوي هوښیاره ښځه تا ته هر غم نه را رسوي ته کور ته ورننوځې او هغه دا او هغه دا او یا ټلیفونو کې دې ځای نه ته ستړی او تا ته ټوله هسټري راوالي ټوله قیصه راوایل پلار دې دا ووایي او مور دې دا ووایي او ورور دې دا ووایي او نوره نه اوسېږم او نوره زه تباه شو دا د کمقلې ښځې لوی صفت دی هوښیاره ښځه هغه څه د خاوند نه لرې ساتي چې د هغه ژوند پرې لنډ تنګ شي الا یو خبره ډېره ضروري هغه جدا مسله خو هغه کله ناکله دا د ژوند همیشه روټین نه وي چې کله ته په ور باندې چابي تاو کړې او هغې تا ته یو داستان شروع کړي د ګیلو د شکو پوه شي چې دا ښځه دې هوښیاره نه ده دا دې ځان له جدا غم راوستی دی یو انسان ته غم د رزق د ګټلو دی غم د آخرت ته ګټلو دی غم د بچو د تربیت دی غم بیا د چې مسافر شي د مسافرۍ دی او په دې دپاره چې ته ټلیفونو کې ښځې ته د دې دپاره تا ته سکون میلاو شي کور ته ته لاړ شي چې تا ته سکون میلاو شي د هغې نه زیات غم هلته تا ته میلاو شي ځکه که ځان له یا کشر له یا بل چا له د رشتې څه خبره راشي نو دا خبره پکې سر کې ساته هغه زنانه هغه جنۍ چې هغه هوښیاره وي دا به څنګه معلومه وي سړی موږ ته څه پته وي دا هوښیار دا د مشرانو نه پته لګي هغه کور نورې زنانه د هغوی نه پته لګي چې دا د دوی دا کشره به څنګه وي ځکه دا هم د هغوی په لار روان وي د عایشه د خدیجه رضی الله عنها هوښیارتوب په داسې ټیم کې رسول الله وسلم ته ضرورت و چې څوک هغه له ډاډګیره نه ورکړي لوی ضرورت و ځکه چې یک یوازې و د الله نه بعد څوک ورسره او دکه بیبي ورسره وه او داسې ناشنا واقعه راغله اوس که دې ورته ویلی چې او دا به څه شي وي دا خو ولې او دا څنګه نو د هغه سوچ هغه به ښه ډېر شي هغې ورته وي نه 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 الله تا چرته هم نه شرموي کیدې نشي چې الله تا خراب کړي کیدې نشي چې الله تا ګډوډ کړي نو ولې دې ته پته و چې دا نبي دی څه نه هغې دا استدلال د څه نه وکړو وایي ته ډېر ښه انسان یې او ښه انسانان الله یې نه خرابوي دا فایده تاسو هم ځان سره یاده کړي ښه انسانان الله یې نه خرابوي نو بیا یې وله بعض صفات ذکر کړو اوس که څه دا غواړي چې الله دې خراب نه کړي که نه نو دا صفات به په ځان کې راولي اولنې انک لتصل الرحم ته خو د خپلوانو سره خپلولي ساتي ته د خپلوانو سره خپلولي ساتي او څوک چې د خپلوانو سره خپلولیانې ساتي الله یې نه خرابوي اوس ته ځان ته وګوره چې ته دې کې څنګه دویم وتحمل الکلب او ته د خلکو نه بوجونه اوچتې ته د خلکو نه بوجونه اوچتې بوج د مراد څه دی هغه انسان چې هغه سره د هغه د ژوند د تېرولو اسباب څه نه څه شتي نور نشته دا چې ورسره کم نشته دا بوج دی په ده باندې او ته لاړ شي د ده سره په دې کې شریک شي